السلام علیکم ملګرو. پاکستانی حالات دومره خراب شوي دي ملکی چې ګاونډي ملکونه مونږ هیڅ نه ګڼي. نن نه تقریبا یو هفته مخکې مودي امریکا ته تللی وی او هلته ډېر زیات کنټریکټ ساین کړي او ډېر د ترقۍ چې کومه ماحول جوړولو هغه امریکا سره جوړ کړی او هغې من نه هغه یو پیغام جاري کو پاکستان دپاره چې مونږ پاکستان د خپل دوستۍ قابل هم نه ګڼو او د خپل دشمنۍ قابل هم نه ګڼو. نه د خو دوی سره موږ تجارت کوو او نه پاکستان زموږ د دشمنۍ قابل دی. اب اردو کې یو محاوره ده چې یہ اپنے ہی موت مارا جائے گا. وی پاکستان خپل وزن هم خپل بوج نشي برداشت کولی. یو انسان خپل وزن هم نشي برداشت کولی. کنه داسې محاوره ورکړه چې پاکستان خپل وزن هم نشي برداشت کولی او دوی چې دا کوم حالاتو کې گیر دي بس را روان وخت کې به پاکستان هم دې حالاتو کې ډوب شي او د دوی کیسه به ختمه شي. دا ولې وشو؟ دا د سیاستدانانو د وجې وشو زما په خیال، ځکه چې دوی په یو پیج کېږي نه او که په یو پیج شي هم خپلو مفادو دپاره شي. لکه اوس پی ډي ایم جوړ دی نو هغه د ملکي فایدو له خو نه دی جوړ چې موږ ملک له ترقي ورکو یا ملک له څه فایده ورکو. هغه اقتدار له جوړ شوی دی. ولې عمران خان خو د ټول څه حکومت کې هغه ورڅه دغه په دغه کې وي نو د عمران خان ملا ماتولو دپاره پی ډي ایم جوړ شو. هغه تنان رایوځای شو چې ټول عمر یو بل ته کنځلې کړي دي، یو بل پسې بد رد ویلي. دا رایوځای شو عمران خان غورځولو دپاره. دی رایوځای شوي دې دپاره نه دي چې موږ ملک له ترقي ورکو یا موږ نه ډالر ډېر پورته لاړو یا ملک کې ګراني دونه ولې راغی. دی دې دپاره نه دي یوځای شوي، خپل اقتدار دپاره خپل پاور دپاره دې دپاره رایوځای شو. ځکه چې عمران خان ته حکومت نیولی وی او دوی خو کورونو کې ناست وو نو دوی پارلیمنت ته راتللو، وزیر اعظم حوض ته راتللو، ایم این ای او ایم پی ای دا پاورونه او دا اقتدارونه یې ترې نیوه نو یې دپاره یې پی ډي ایم جوړ کړو. نو یې د وجې حالات داسې شو چې انډیا موږ سره دوستي خو هسې هم نه کوي. اوس وایي چې موږ دی زموږ د دشمنۍ قابل هم نه دي. یہ اپنے ہی موت مارے جائیں گے. نو دا حالات جوړ شو د سیاستدانانو د وجې. او چینل باندې چې څوک نه وي د زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ چې دارنګې معلوماتي او د نیوز ویډیوګانې زه تاسو سره شیر کوم.